ځنډ وروسته د منظور پښتین تازه وینا او مهمې څرګندونې. پښتین وایي د خیبر جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د جرګې ټاکل شوې کمیټې خپلې ژمنې عملي نه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا په سوشل میډیا ولس ته په وینا کې په خیبر پښتونخوا کې وروستیو ناامنیو او د تیر 2024 کال د اکتوبر 11مه د خیبر جرګې د پریکړو په اړه سپیناوی ورکړ. منظور احمد پښتین وویل چې د جرګې پریکړې ځکه نه دي عملي شوي چې د جرګې لخوا د ټاکل شوي کمیټې خپلې ژمنې عملي نه کړې. نوموړي زیاته کړه له جرګې وروسته پریکړه شوې وه چې د اکتوبر په 20مه به د قام او ګوندونو استازي راوځي او د دغه پریکړو په ملاتړ به لاریون کوي، خو په ټاکلې نیټه یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي راووتل. د پی ټي ایم مشر منظور احمد پښتین وویل چې په جرګه کې شوي پریکړې پښتون ژغورنې غورځنګ نه دي کړي بلکې قام او د ګوندونو استازو کړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه پریکړو پر تعقیب یې د ناستې لپاره د جرګې له لوري ټاکل شوې کمیټه راوبلله، خو له 2 ګوندونو پرته د نورو ګوندونو استازو پکې ګډون ونه کړ. پښتین وایي چې د کمیټې غړو وویل د پوځ وتل او د هرې ولسوالۍ ته د 30,000 کسانو راټولول باید له دې پریکړو ووځي. ما ورته وویل چې سمه ده که تاسو وایئ چې وطن به په خیر او خیرات کې وي، موږ به ټول رایګیري سره وکړو او دا پریکړې به لرې کړو، نه به 60 ورځې یادوو او نه به د 30,000 کسان راټولول یادوو، خو د برېښنا په اړه او د کورمید د شخړې په اړه خو سره راټول شئ. د خیبر جرګې د پاکستان پوځ د نورو وسلوالو ته د 2 میاشتو وخت ورکړی و چې د پښتنو له خاورې ووځي.